السلام علیکم دوستانو، که تاسو واده کړی وي یا ستاسو واده نږدې وي نو دا ویډیو خامخا تاسو تر اخره وګورئ. دوستانو، په هر ویډیو کې موږ ډېر مهم او ضروري معلومات تاسو ته راټولو. نو په دې ویډیو کې هم همدغسې د معمول مطابق تاسو ته داسې معلومات درکوو چې هغه کوم وختونه دي چې په هغې کې ستاسو دپاره کوروالی کول ګټور وي، او که د کوم چا اولاد نه کیږي نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. په دې کې به تاسو داسې طریقې هم زده کړئ چې په کومه طریقه باندې د حمل نیول زر کیږي، او هغه وختونه چې په کوم وختونو کې د کوروالي کولو خوند یو په دوه کیږي. نو د معلومات به هم تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. هسې خو چې هر انسان واده وکړي نو د هغه همدا خواهش وي چې هغه په مینه باندې په خوشحالۍ باندې خپلې مېرمنې سره کوروالي وکړي او د دغه ژوند نه خوند واخلي. خو ځینې کسان بیا داسې کوي چې هغوی څنګه روټۍ وخوري، روټۍ پسې سمدست که د مونځ ټیم یې مونځ وکړي او بیا هغوی کوروالي دپاره تابع نیسي، ځکه چې د واده لومړي وختونه وي، لومړۍ ورځې وي، نو په دې وجه باندې هغوی ته صبر کول ګران وي. خو په یاد ولرئ چې دغسې ستاسو وجود هم غټېدلی شي، او د وجود غټېدو سره سره بل کوم غټه خبره چې ضروري ده هغه دا ده چې تاسو د کوروالي نه خوند هم نشئ اخیستی. په یاد ولرئ کله چې هم چې یو انسان په نهره باندې کوروالي کوي نو د هغه خوند هم پوره وي، د هغه ټایم هم پوره وي، شوق هم پوره راځي، او دې سره سره کومه ضروري خبره چې د هغه دا ده چې د حمل نیولو امکان هم زیات وي. دویمه خبره دا چې د زیاتو خلکو بچي نه کېږي. د هغې لویه وجه دا وي چې دوی کله واده وکړي، د واده په لومړو ورځو کې دوی پرهیز کوي، یعنې تر یو کال پورې دوی دغه پرهیز وکړي. د دغه پرهیز کولو سره سره د ښځې کوم بچیدانی چې د هغه د کاره پرېوځي، او بیا دوی په کلونو باندې علاج کوي، بچي نه کېږي. همدغسې د لومړي اولاد نه پس هم ځینې کسان بیا پرهیز کوي، یعنې یو اولاد چې پیدا شي بیا پرهیز کوي، او د پرهیز دغه موده یې ډېره زیاته اوږده شي، یعنې په دوایانو سره پرهیز کول دا ډېر لوی نقصان پېښولی شي، او بیا دا هم امکان لري چې د ښځې یعنې بیخي بچي ونه شي. نو په دې وجه باندې زیات پرهیز کول هم نه دي پکار. که یو څوک پرهیز کوي نو دوایانو سره دې پرهیز نه کوي، بلکې نارمل کورنۍ طریقې سره دې پرهیز وکړي. نو په دې سره به ستاسو د حمل امکان هم ډیر وي. امید لرم معلومات به ستاسو خوښ وي. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.